په نړۍ کې دوه نظریې موجودې دي. یو غربي نړۍ ده، هغه ځان ته موږ سره په جنګ کې هم پاتې سوې ده، ستونزې هم لري او خو موږ بیا هم غواړو چې هغو سره ستونزې په یو جلا حد کې حل کړو. یو شرقي نړۍ ده، د هغه د شانګهای هېوادونه چې په شرقي نړۍ کې دلته جوړیږي، د هغوی سره زموږ تفاهمات وجود لري، ناستې پاستې هم سوي دي، د هغو سره پکې اړیکې لرو او د دوی د دریځ هم موږ ستایو چې وینو د امارت په حمایت کې یا د ویلس د افغانستان د خپلواکي او د حاکمیت په مورد خپل مسؤلیت ادا کړي. په عموم کې غوښتنه دا ده چې ټوله نړۍ، یا که غربي نړۍ ده که شرقي نړۍ ده، هر هیواد چې وي د افغانستان سره د ښو اړیکو له لارې کولی سي چې هر هغه غوښتنه یا هر هغه مشروع دریځ دوی ولري د افغانستان په مورد، هغه د موږ سره شریک کړي او حل ته یې لار پیدا کړو. او که چیرې بیا دوی د انزوا نه کار واخلي یا داسې افغانستان تجرید کړي، د دې هڅه وکړي یا ډیپلوماتیک اړیکې ورسره ونه ساتي، دا بحران زا ده. ځکه چې بحرانونه مخکې هم له دې نه پیدا شوي چې موږ سره درستې اړیکې نړۍ نه لرل. دا موږ چې د شل کلن جنګ شاهدان یو، د هغه وخت چې کله نړۍ موږ سره تفاهم نه درلود، هغه کړکۍ چې د تماس کړکۍ دی باید هغه خلاصې وي. ځکه موږ هم د تفاهم خلک یو، موږ هم منطق لرو، شعور لرو، ځواب لرو د خپل دریځ لپاره. نو دوی باید د موږ سره خپل موضوعات شریک کړي. غوښتنه مو دا ده چې د تقابل او د فشار د واردېدو له لارې نه موږ سره مخ ته رانسي، بلکې له موږ سره د تفاهم د لارې نه مخ ته راسي. نو د شانګهای هېوادونو دریځ موږ اوس بیا ستایو. غربي نړۍ نه هم هیله دا ده چې د افغانستان حکومت په رسمیت ومني، زموږ خپلواکي او استقلال ومني او داسې زموږ سره اقتصادي اړیکې تامین کړي، زموږ سره ډیپلوماتیکې اړیکې تامین کړي. او په افغانستان کې موږ هڅه کوو چې ټولو هېوادونو دپاره د سرمایه‌ګذارۍ زمینه مساعد. افغانستان خلک فقیر دي، مسکین دي، جنګ ځپلي دي، د دوی د کومک ته ضرورت، بیا رغونې ته ضرورت. په دغو برخو کې دوی باید خپل مسؤلیت احساس کړي او درک کړي او زموږ سره همکاره واوسي. د دې لپاره انشاءالله زمینه مساعد. یو خو د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله شرط یا په داخلي چارو د یو هېواد کې مداخله دا نړیوال اصول نه دي. هر هېواد کې دا شرط په موږ باندې کېږي، دا ظلم ده. ځکه موږ کله په نورو هېوادونو کې دا شرط ګوتو چې تاسې نظام ټول شموله ده که نه ده. مثلا امریکا کې چې اوس نظام جوړ شوی دی، د بایډن ډیموکرات ګوند جوړ کړی، کله ټول شموله جمهوري خواهان ټول ځینې جلا دي، باندې دي، موږ اعتراض نه پرې لرو. نور هېوادونه هم حق نه لري په افغانستان په قضیو داخلي مسایلو کې حق ولري. موږ خپل داخلي ارزښتونه، داخلي منافع، هېواد ملي ګټې، امنیت، ټول مسایل سنجوو، بیا یو نظام منځته راوړو. او بل دا ده چې دا نظام موږ وویل چې سرپرست ده، معنا دا ده چې دې کې د اصلاحاتو، د تعدیلاتو او د لا تقویې او ښه کولو امکاناتو دروازه خلاصه ده. بل ځینې ادارې لا فعاله نه دي، ځینې وزارتخانو ته وزیران لا نه دي راغلي، ځینې لوی ریاستونه لا اقالي دي چې هڅه کوو چې هلته مسلکي خلک هم راوړو. او بل دا ټول شمولیت معنا که د قومیت زموږ په تشکیلاتو کې قوم تر حده مراعات سوی ده. ټول قومونه استازي زموږ په امارت کې اوس هم شته. په عموم کې موږ له نړۍ نه دا غواړو چې موږ په داخلي چارو کې دوی مداخله ونه لري. دا د افغانستان د خلکو تصمیم دی چې څه رقم دلته نظام غواړي ځان ته جوړ کړي. او موږ ګڼ هېوادونه لرو چې هغه یکتاز چلیږي، نړۍ په رسمیت هم مني. یعنې دا نړیوال اصول نه دي چې زموږ په وړاندې د دلیل په وړاندې په توګه کېږي او له موږ نه غوښتنې په اساس یې وکړي. دا ظلم ده، باید دوی خپل دریځ ته تغییر ورکړي. بیا هم وایم چې د فشار او د زور او د هغو مواردو چې غیر قانوني دي، څوک نشي کولی د افغانستان په خلکو باندې فشار وارد کړي، خپلې غوښتنې ومني. البته د دیالوګ له لارې، د منطق له لارې، د تفاهم له لارې ډېر څه کېدلی شي. دا راپور تاسو ته د هیلې تلویزیون لخوا وړاندې شو. د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ.